بسم الله الرحمن الرحیم دوم کلاس جنرال ساينس دی دویم نمبر یونټ یا دویم نمبر چپټر روان دی. په دې کې نننی ټاپک دی بلډ ویسلز د اینې رګونه. که تاسو زما په چینل کې نوي یې یا تاسو سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. یو خو ماته حوصله میلاویږي ستاسو په سبسکریپشن. دویمه خبره دا ده چې زما کومه نوې ویډیو وي د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت رسي. اوس د بلډ ویسلز او د اینې رګونه. تاسو سرکولیټري سیستم په تیره ویډیو کې ووایو نظام دوراني خون یا د اینې چې کوم نظام دی په وجود کې، او تاسو ویل چې د اینې نظام په 3 حصو مشتمل دی. یو اینه ده، یو د اینې رګونه دي، یو زړه دی. نو اینه پکې مونږ په تفصیل سره ویل په تیره ویډیو کې. نن د سرکولیټري سیستم دویمه حصہ ده بلډ ویسلز د اینې رګونه. دا سرکولیټري سیستم چې کوم دی نو دا په دې کې دویمه حصہ ده بلډ ویسل د اینې رګونه د دې په وجه باندې دی. نو اوس دا وایي چې بلډ ویسلز کین بی thought of as highways your blood uses to move through your body. وای د اینې رګونه چې کوم دی نو د دې د فکر داسې دی لکه مونږ داسې سوچ وکړو تا ټوکو لکه دا په شانتې د غټ روډ دی، د هایویز دی چې غټ غټ ګاډي پرې رواني. your blood uses to move through your body چې ستا اینه پکې حرکت کوي ستا په وجود کې. د دې مثال په شانتې د اینې د رګونو مثال په شانتې داسې دی لکه دا چې یو غټ روډ ګاډي پرې رواني. د دې اینې مثال په شانتې د ګاډو دی. اوس مخکې ته وایي چې your blood is always confined in blood vessels. وایي ستا اینه چې کوم ده یا زمونږ د وجود اینه چې کوم ده نو دا همیشه محدودي د دې اینې په رګونو کې دننه. محدود کنفاین مطلب دا چې بس دا په بل ځای کې نه وي، خو بس په دې رګونو کې دا محدود دي، دننه پکې روانه. هینس نو په دې وجه اټ از آلسو کالډ کلوز سرکولیټري سیستم. نو دې ته د سرکولیټري سیستم ته کلوز سرکولیټري سیستم هم وایي، بند سرکولیټري سیستم. مطلب دا چې اینه په دې رګونو کې بند روانه ده. کنفاین مطلب د محدود او بند روانه ده، نو دې ته کلوز سرکولیټري سیستم هم وایي. اوس دوی وایي چې آرټریز پکې څه شي دي، د بلډ ویسلز قسمونه دلته وایي. نو دا بلډ ویسلز تاسو له د دې مشابهت درکو په شانتې د روډ د یو غټ روډ د هایوی چې ګاډي پرې روان دي، او د دې اینې مثال په شانتې د ګاډو چې په دې روډ کې دننه یا په دې رګونو کې روان دي. دا رګونه چې کوم نه دا خو نه روډ دی نه دا اینه ګاډي دي، خدای اسی یو مشابهت ورکو. اوس وایي چې آرټریز د بلډ ویسلز وایي چې د اینې رګونو کوم قسم دي. نو هغه اوس دلته وایي نمبر 1 کې دی ورکړی د آرټریزو. نو arteries are blood vessels that carry blood away from the heart to other parts of your body. arteries داسې رګونه دي چې دا زموږ سره اینه وړي د زړه نه ستا د وجود نورو حصو ته، چې د زړه نه کم رګونه اینه وړي د وجود د ټولو حصو ته رسي، دغه رګونو ته arteries وایي. they have thick muscular walls that stretch when the heart pushes blood into artery. د دې د دیوالونه داسې دي چې مضبوط دي د arteries. د arteries چې کوم رګونه دي دیوالونه څنګه دي؟ thick muscular walls. داسې دیوالونه دي چې هغه د پټو نه جوړ دي. ماسکولر دی ته وایي چې په هغه کې لکه داسې د پټو په شانتې خصوصیت پکې لکه غځېږي او راټولېږي شان که نو دغه ته ماسکولر مطلب دغه دی دلته. نو وایي دا تیک دی پیډلی ماسکولر والز دیوالونه دي دیټ سټریچ چې دا وغځېږي when the heart pushes blood into artery. کله چې دا زړه دا اینه وروشیندي د آرټري طرف ته، نو دا یو قسم داسې وغځېږي شان سټریچو معمولی شانتې لکه موږ د بسترګو نه ښکاري خو لکه دا سټریچ کېږي. this stretching and thumping back produce pulse. د اینې دا کم په دې رګ کې چې دا اینه لاړه او دا رګ یې د ځان سره وغځاوه او واپس راټول شو او وغځېد، دقه ته پالس وایي یا ترپ دا ډب چې کېږي په دې رګ باندې. تاسو په خپل لاس کې په مړوند کې ګوته کېدوئ نو دغه د زړه درقه هم ده. د زړه نه دا اینه په دې رګونو کې را روانه وي، نو د زړه او د رګ دا رفتار یو شانتې دی چې په رګ کې کوم رفتار دي دقه د زړه رفتار دی. نو چې دا رګ غځېږي او راټولېږي او دا ټپ غوندې اواز شروع کړي نو دقه د پالس وایي، نبض ورته وایي، نبض رفتار که نه. نو بیا دوی وایي چې heart pushes blood into arteries with a pressure called blood pressure. دا زړه چې کوم دی نو دا د آرټریز ته دې رګونو ته چې دا اینه د ټول وجود ته رسي د زړه نه دې ته دا اینه ورشیندي. پم چې دی نو پم شیندلو ته وایي، پوشیز دیکه کولو ته وایي. نو دا زړه وایي څه کار کوي دلته؟ پوشیز دا اینه دیکه کوي انټو آرټریز د آرټریز طرف ته with a pressure په یو دباو په یو زور باندې چې هغه ته بلډ پریشر وایي، د اینې زور ورته وایي. بلډ پریشر څه ته وایي؟ بلډ پریشر دې ته وایي په ساده پښتو کې زده کړئ چې دا زړه چې کوم دی دا په کم طاقت سره یا دا او ساده رسی وایي چې دا اینه دیکه کوي د آرټریز طرف ته. نو چې کله د آرټریز طرف ته دا اینه په یو پریشر او په یو زور باندې دیکه کړي نو دغه ته بلډ پریشر وایي، د اینې پریشر یا د اینې زور، د اینې دباو. آرټریز بس شل کوي. آرټریز کیری اکسیجن ریچ بلډ except pulmonary artery. ډیره اهمه خبره دلته لیکل ده. دا آرټریز وایي داسې رګونه دي چې دا هغه اینه دي وجود ته وړي چې هغه اکسیجن ریچي، چې اکسیجن پکې نو هغه اینه دي وجود ته رسي، پاکه اینه چې ورته مونږ وایو. لیکن یو آرټري پکې داسې ده چې هغه ته پالمونري آرټري وایي.
نو پالمونري آرټري کار به تاسو په برق کلاسونو کې وموایئ، خو زه درته دلته داسې وایم چې پالمونري آرټري پکې داسې آرټري ده چې دا به پاکه اینه نه وړي. د آرټریز نور ټوټل کار دا شو چې دا به داسې اینه وړي چې پاکه اینه یې پاکه اینه مطلب دا دی چې په اکسیجن ګیس پکې نو د وجود ټولو حصو ته به یې رسوي. خو یو آرټریز پکې داسې ده، یو آرټري پکې داسې چې هغه ته پالمونري آرټري وایي، هغه به اکسیجن والا اینه نه وړي بلکې هغه به د زړه نه چې کومه ګنده اینه ده د ټول وجود نه راجمع شوي کاربن ډای اکساید پکې نو هغه به پیپلو طرف ته وړي. نو دلته وایي دا خبره چې آرټریز به هغه اینه په دې وجود کې وړي چې په هغه کې اکسیجن وي، خو ماسیوا د هغه یو آرټري نه ایکسپټ مطلب دی ماسیوا د دې یو آرټري نه پالمونري آرټري چې کومه ده دا به پاکه اینه نه وړي د اکسیجن نه، بلکې دا خبره به بیا تاسو بره کلاسونو کې وکړئ چې دا به ګنده اینه چې کوم کاربن ډای اکساید پکې ده هغه به پیپلو ته راوړي. نو دا یو خبره په یاد خامخا ساتئ چې آرټریز کار خو دا دی چې دا د اکسیجن نه ډکه کومه اینه هغه وجود ته رسوي، خو دا یو آرټري پکې داسې شوه ماسیوا پالمونري آرټري چې دغه پاکه اینه نه وړي. بل دوی ورکړی دی وایي آرټریز برانچ اپ انټو ټایني ویسل کالډ کیپیلریز. دا آرټریز چې کوم دي دا د زړه نه چې اینه وړي د وجود ټولو حصو ته پاکه اینه دا برانچ اپ شوي مطلب شاخونه ته جوړ شوي، نور رګونه ته جوړ شوي، واړه رګونه ټایني ویسلز واړه رګونه ته جوړ شوي هغه ته کیپیلریز وایي. نو کیپیلریز څه شی دي؟ کیپیلریز آر سو نیرو، د کیپیلریز دومره تنګ دي دیټ آر بی سیز فلو تھرو دیم ان ا سنگل لاین. آر بی سیز چې کوم دي ریډ بلډ سیل د اینې سرې خلیې چې کومې دي نو هغه په دې کې په یو قطار کې صرف حرکت کولی شي، سنگل لاین لکه صرف یو سنگل لاین کې به روان لکه یو سیل به مخکې بل به ورپسې بل به ورپسې داسې ګډ وډ به نه ځي ځکه چې دا کیپیلریز انتهایي تنګ رګونه دي نیرو دي. د والز اف کیپیلریز آر اونلی ون سیل تیک. د کیپیلریز دا دیوالونه چې کوم دي دا غاړې چې کوم دي وال مطلب د دیوالونه غاړې د دې غاړې چې کوم دي نو دا څنګه دي دا د یو سیل نمره پیړي دي، د یوې خلیې نمره پیړي دي. نو یو خلیه دومره سیز ده چې هغه په عامو سترګو په نظر باندې نه راځي. نو دغه شانتې زموږ په وجود کې کیپیلریز هم تاسو داسې په اسانه باندې په نظر نشي راتلی، خو هو په دې ټول وجود کې شته دا نري رګونه. وایي د دې د پیړوالی د غاړو دومره چې لکه یو سیل څومره پیړي. سو ګیسز اینډ سمال مالیکیول کین ایزیلی ډیفیوز تھرو دیم. نو په دې کې ګیسونه او چې کوم واړه مالیکیولز دي د خوراک یا ګیسونه چې کوم دی هغه پکې په اسانه باندې د اینې سره ورشریک کېږي، د اینې نه بهر هم وځي د کیپیلریز په ذریعه باندې. تاسو دا خبره کړله چې په پیپلو کې کیپیلریز واړه د اینې رګونه دي، کاربن ډای اکساید الویلای ته یا شاپرو تیلو ته وځي د پوزې په ذریعه بهر ته وځي او اکسیجن چې دی نو د اینې سره وريوځي کېږي. په دې وجه باندې چې دغلته واړه نري دا کیپیلریز غاړې ډېرې زیاتې نری دي نو په دې کې ډیفیوژن په اسانه کېږي، اکسیجن ګیس پکې د اینې سره وريوځي شي او کاربن ډای اکساید ته وځي. نو دلته وایي چې دا مالیکیول او ګیسونه کم دي نو دا ډېر په اسانه باندې ډیفیوز کیږي د دې سره د کیپیلریز په ذریعه باندې. دیز تhin walls blood flow is slow in capillaries. دلته چې زموږ سره په دې کې کم د اینې حرکت کیږي په دې نرو دغو کې په دې نرو کیپیلریز کې نو ډېر زیات په سلو حرکت سره حرکت بهاو فلو ډېره زیاته سلو په قلاره کې کیږي او ډیفیوژن پکې کیږي. بیا بل خبره کوي چې کیپیلریز جاین ټو پام سمالست وینز. بیا خبره دار چې اوس د کیپیلریز خو د آرټریز نه جوړ د آرټریز برانچ اپ شوي شاخونه دي جوړ شوي، خو اوس دا کیپیلریز چې رايوځي شي بیا دا واړه نري رګونه ټو پام سمالست وینز نو دا واړه نور رګونه جوړ کړي هغه ته وینز وایي. او د وینز کار دار چې دا د زړه ته بیا چې د وجود نه کومه ګنده اینه هغه واپس راجمع کوي. ګنده اینه مطلب دا چې کاربن ډای اکساید پکې او یا پکې لکه بیا دې ایک جدا کېږي که نه زموږ په ګردو کې نو دا ګنده اینه واپس دا وینز راولي دي زړه ته. دلته دا خبره کوي چې یاره کیپیلریز داسې دي چې کله دا کیپیلریز رايوځي شي جاین شي نو دا بل یو شکل جوړ کړي بل یو رګ جوړ کړي هغه ته وینز وایي. وینز آر د بلډ ویسلز. دا وینز څه شي دي؟ دا وینز د اینې هغه رګونه دي دې ټیک بلډ فرام سیل بیک ټو د هارت چې دا د خلیونه واپس اینه راوړي زړه ته. د سمال وین جاین ټو پام لارج وین. واړه رګونه رايوځي کېږي غټ رګونه وینز جوړوي. وینز هیو تینر والز. د وینز غاړې به نری دین د آرټریز په مقابله کې. نو په آرټریز کې خبره دار چې دا غاړې به پیړې ځکه چې دا اینه خو د زړه نه په یو پریشر باندې ځي، په بلډ پریشر په زور باندې ځي که نه نو الله تعالی پاک دغه د غاړې داسې جوړې کړي چې هغه پیړې چې یاره ونه شو کېږي. بل طرف ته که مونږ د وینز دا غاړې وګورو نو دا نری دي د دې د وجې نه چې په دې کې خو څه پریشر بیا دومره نه خو واپس پکې د وجود نه اینه راجمع کېږي، د زړه نه پکې نه روانه نو زور پرې ډېر نه نو په دې وجه د دې د غاړې نری دي. وینز هیو والز ټو اوایډ بیکورډ فلو اف بلډ. په دې وینز کې بیا داسې والونه لګېدل دي په زړه کې
دغه والونو کار دا دی چې واپس د اینه د ګنده اینه لاړ نشي وجود ته. اوایډ چې بچ کی بیکورډ فلو واپس د اینې تلل بلډ د اینې واپس تلل په دې رګونو کې بند کړي. لکه ګنده اینه زړه ته راجمع شي نو والونه پسې بند شي، چې والز بند شي نو بیا واپس د اینه نشي تللی. آل وینز کیری اکسیجن پور بلډ ایکسپټ پالمونري وین. وایي ټول وینز چې دي نو دا داسې اینه وړي چې په هغه کې اکسیجن نه وي. دا ارټري الټه خبره شوه، ارټري به داسې اینه وړه چې په هغه کې به اکسیجن و. اوس وینز داسې رګونه دي چې دا به په وجود کې هغه اینه وړي. لکه وړلو مطلب دا دی چې د زړه ته به راجمع کوي چې اکسیجن پور بلډ وي. پور بلډ مطلب دا دی چې اکسیجن پکې نه وي ایکسپټ پالمونري وین. خو لیکن یو وین پکې داسې دی چې هغه به د اکسیجن نه ډکه اینه وړي. لکه څنګه چې هلته ویل چې یو ارټري داسې ده، ټول ارټري خو پاکه اینه وړي، خو یو ارټري داسې دی چې هغه ګنده اینه وړي. اوس دلته دا خبره کوي چې ټول وینز خو ګنده اینه راوړي، خو یو وین داسې دی چې هغه پاکه اینه وړي. دلته وایي ټول وینز چې کوم دی دوی خو دا خبره کلیر ډېره نه ده لیکلې، خو کلیر داسې ده. وایي آل وینز ټول وینز چې دي نو دا د اکسیجن نه بغیر اینه وړي، خو یو وین پکې داسې دی چې هغه ته پالمونري وین وایي، هغه د اکسیجن نه ډکه اینه وړي. دغه د پیپلونو کې چې کله د اینې سره اکسیجن ګیس ورسره شي واپس زړه ته بیا راځي، پمپ کېږي ټول وجود ته، نو د بل یو وین په ذریعه باندې راځي، هغه ته وایي پالمونري وین. نو اوس دا خبره دلته لاندې ورکړله سټرکچر اف بلډ ویسلز، د اینې د رګونو دغې تاسو درکړی دی ساخت. که تاسو دلته وګورئ نو د یو طرف ته ارټري ورکړل او د دې دا پیړې پیړې غاړې دي، او د بل طرف ته وین ورکړی، په منځ کې کیپیلریز دي. نو موږ په دې ننني ټاپک کې د اینې 3 قسمه رګونه وویل، لکه ارټریزم ویل، کیپیلریزم ویل او وینزم ویل. هغه ډایګرام یې داسې ورکړی دی چې تاسو وګورئ. اوس د سور طرف ته را سره اینې چې پکې ښکاري، د سرې اینې مطلب دا دی چې دا پاکه اینه او اکسیجن ګیس پکې دی، د زړه نه روانه ده وجود ته. نو ګوره فرام د هارټ زړه ته اینه راغله، د زړه نه د ارټري په ذریعه باندې، د ارټري دننه شکل یې هم ورکړی دی، دا د انټرنل سټرکچر یې ورکړی. د زړه نه اینه روانه ده، اکسیجن اینډ نیوټرینټس او خوراک په ارټریز کې، او په دې ارټریز کې چې دی نو داسې دا مسکولر دی، لکه دا سټریچنګ کوي، غځېږي او راټولیږي هم. اوټر لیر یې موږ ورکړی دی او انر لیر یې ورکړی دی، د ارټري سرکل غوندې چې ورکړی دی رینګ. نو په دې کې دا خوراک او اکسیجن ګیس چې دی نو په دې ارټري کې د زړه نه روان دی د اینې په ذریعه باندې. نو چې یو حد ته رسېدلی دی، په وجود کې اخرنو سرونو ته رسېدلی دي، نو کیپیلریز واړه نري نري رګونه ته جوړ شوي دي. نو کیپیلریز چې بیا رایوځای شوي دي که نه، نو په هغه کې ویسټ میټیریل بیا چې په سیلز کې کم جوړېږي هغه واپس ایستلو ضرورت وي که نه، نو دغه ځای پورې خوراک او اکسیجن ګیس رسېدلی، هلته استعمال شوی دی، ویسټ پراډکټ جوړ شوي دي، کاربن ډای اکساید او اوبه. نو دا کیپیلریز واپس رایوځای شوي دي، بل یو رګ یې جوړ کړی دی، دا شین رنګ والا چې کوم دی دی ته وین وایي. تاسو ویل چې وینز د چا نه جوړ دي، چې کله کیپیلریز رایوځای شي جاینټ ټو پام وینز، نو هغه نور رګونه جوړ کړي، وینز ورته وایي. د وینز په ذریعه باندې بیا ګنده اینه واپس زړه ته راځي. نو بیا ټو د هارټ، نو دا د زړه طرف ته په دې وینز کې دا اینه بیا واپس را روانه ده. دغه 3 قسمه رګونه شو او دغه تاسو ته وویل. لاندې تاسو درکړی وي کمپیر سرکولیټري سیستم ان د ترانسپورټ سیستم ان سیټي. په ښار کې داسې کار وکړه چې د اینې د نظام نه دی، دا د دې موازنه وکړه د ګاړو د نظام سره. بلډ ویسلز از هایوی، د اینې دا رګونه په شانتې د غټ یو روډ شو. بلډ سیلز از ټرکس، د اینې دا رګونه چې دی دا پکې ټرکونه شو. and things to be transported as goods carried by trucks، او دا اینه پکې په شانتې ټرکونه شو. په دې اینه کې چې کوم خوراک او اکسیجن ګیس روان دی نو دا په شانتې د سامان شو چې دا ټرکونه دي، سامان یې اخیستی دی. نو دغه یاسې بس یو مشابهت ورسره وکړه د اینې د رګونو او ورسره لکه په ښار کې چې څنګه ګاډي روان دي. نو دا خاصې د مزې لپاره کې دا خبر روان شي، ستاسو د پوهې لپاره. اوس دوی بل یو ټاپک ورکړی دی انټرسټینګ فیکټس، د مزې نه ډک حقیقتونه. دوی څه ورکړي دي؟ وایي بلډ ویسل آر ویری لانګ، ستا د وجود ستا د اینې رګونه ډېر زیات اوږده دي. اف آل یور بلډ ویسل آر لیډ اینډ ټو اینډ، وایي که ته داسې کار وکړې چې د خپل وجود نه د اینې رګونه راواخلې او سر په سر یې کېدي، لکه یو داسې کېدي بیا ورسه بل کېدي بیا ورسه بل کېدي، په شانتې د اوبو د سکیم د پیپونو. نو څه به وشي؟ دی وډ سټریچ اراونډ ارث مور دین ټوایس، دا به د ټولې ځمکې نه 2 ځله تاو شي، دومره اوږده دي. الله تعالی قدرتونه ډېر غټ دي. وایي یور بلډ سمپل از ټیکن فرام وینز as they are larger, have thinner walls and blood flow is slower in them. وایي ستا نه چې کله د وجود نه د ټیسټ لپاره صحیح نه اخلي، سمپل نمونه نه اخلي که نه، اکثر په لیبارټرۍ کې په هسپتال کې ته لاړ شي، نو وایي دا اکثر د وینز نه اخلي. دا وینز اوږده هم ډېر زیات دي. هیو تینر، د دې دا غاړې نری نری دي، په اسانه باندې پیسورې کېږي په نیډل په ستنې باندې، او په دې کې چې دی نو د اینې حرکت هم ډېر زیات تیز نه، په اسانه باندې ودرېږي هم. نو لیبارټرۍ والا ډاکټران دا کوشش کوي چې ستا د وینز تا لپاره سمپل واخلي. بله یو سترګې نښې ورکړله، وایي ټرای اټ اوټ، داسې وکړه. سټینډ ان فرنټ اف د میرر، د شیشې مخې ته ودرېږي د آیین، اینډ جنټلي پول ډاون یور آی لیډز، او د خپلې سترګې د لاندې زیزمه چې ورته مونږ وایو، وایي دا په قلاره په طریقې سره جنټلي په طریقې سره په قلاره باندې ښکته راکاږه، لږ ښکته زور ورته وکړه، پول ډاون ښکته یې کړه. to see some blood vessel on your eyeball، نو ته به خپل سترګې په ګاټې کې د سترګې په بال کې به ته د اینې نري نري سره سره رګونه وینې، دقه کیپیلریز.
د انسان په وجود کې په هر ځای کې دا کیپیلټي شته چې معمولی ځای غنه یا څستن وهي نو دا په ګوتم ستا ولګي نو په ګوته کې خو مونږ ته راګ نه ښکاري خو بیا ته هم اینه راوځي نو دا اینه د اکسیجن او د خوراک چې کوم دی نو دا د کیپیلټس په ذریعه باندې د وجود ټولو حصو ته بیا رسېدلی دی نو په ځینو ځایونو کې دا غټ رګونه نه بیا په دغه کې دا کیپیلټي چې دغه په ذریعه باندې دا خوراک رسي د وجود هر حصې ته نو که په سترګه کې ته وګورې نو تا ته کې نري نري د اینې رګونه ښکاره شي دا بلډ ویسلز دي صحیح ده دې ځای پورې دا ټاپک پوره دی امید دی تاسو به پوه شوي که تاسو پوه شوي نه یئ نو په کمنټ سیکشن کې زما نه تپوس کولی شئ